هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. حتما ویډیو وګورئ، بېلابېلې برخې لري. نو قدرمن لیدونکو دا چې ما تاسو سره ټول چې په دغه ویډیو کې به بېلابېلې برخې وي، هغه چمتووالی چې ما د دغې ویډیو لپاره یا دغې لمانځنې لپاره نیولی دی، راځئ لاړ به شو په ګډه سره به هغه ښکلې ویډیو وګورو او بیا هم له موږ سره اوسئ، خپرونه مو دوام لري. او قدرمن لیدونکو په همدې رقم خپل دویم رقم کلچې هم چې زه غواړم تیاره کړم دا هم راخلم. دا تاسو وینئ چې وړه ما 4 کنج ولې اوږده، یعنې 4 کنجه دی ولې اوږده برش کړی دی، لږ څه نور هم آرامه چې اوږده راسي په دې رقم. دا مو چې داسې جوړ کړل، یوه ټوټه ککو را اخلم او په همدې رقم یې تاووم. دلته هم دویم ټوټه ککو او په دغه رقم دې رقم یې جوړوم او دلته به زه کېږدم. قدرمن لیدونکو دغه نورې کلچې مو هم په دې قالب کې مې کېښودلې، په سر مې هګۍ د هګۍ زیړ ووهله. اوس به هم لږ څه سیادانه پرې واچوم او لږ څه هم دغه سپین او همدارنګه د 3 دانو به هم خاش واچوم. نو نور به داش کې کېدم چې له خیره ده هم پاخه سي. ګلونو وړه مو چې باقي مانده پرېښې وه ده هم را اخلم او د دې نه هم دریم رقم کلچې جوړوم چې دې کلچو ته نو دونات هم وایي، منجله هم ویل کېږي. نو تاسې په هر نامه چې یادوئ هغه مو خپله خوښه، مهمه ده چې زه یې طریقه تاسو ته در وښیم. وړه مو ډېر ښه ورته رسېدلي دي. دا نو رااخلم وړه په وړو زغالو، یعنې بیخي وړې زغالې کوم، ځکه چې یوه زغاله مو یوه منجله یا یو دانه دونات ورنه جوړیږي. ترکي دونات هم ورته وایي ځکه شکل هماغه ترکي دونات ته ورته دی او فکر کوم په منجلې باندې هم ډېر مشهوره دی. نو زه به شروع کړم او وړې زغالې به ورنه جوړې کړم. هغه دوه نور ډوله د کلچو چې وه هغه دواړه په داش کې پخوو، ولې منجلې چې دی منجلې نو بیا په غوړیو کې سرې کېږي او په غوړیو کې پخیږي. دومره اندازه نو بیخي کفایت کوي، لږ به غټ ونیسم. دومره اندازه د منجلې یا د دونات پخولو کې ګلونو خویندو ته ډېره کوشش کوو چې وچ وړو څخه استفاده ونه کړو، په دې دلیل چې بیا دا خو په غوړیو کې پخیږي. نو کله که چیرې وچ وړی یا ګرد چې موږ تاسو ورته وایو هغه پې سریښ وي نو امکان د دې چې وسوځېږي په غوړیو کې. نو د همغه لپاره ځکه موږ په خپلو غوړیو د وړو په لمدولو کې غوړي اچولي ول او کله چې دا ما دم ته هم میښوده، یعنې دې پر چې ورسېږي که مو فکر سوی په ویډیو کې ما د
کاسې شاوخوا ته مکمل غوړي واچول او بیا مې دا کېښودله د دې لپاره چې ما غوړي ځان ته جذب کړي. نو په دې رقم سره ډېر راحته جوړوو او هېڅ وړو ته هم ضرورت نه لري. ګلونو دوستانو د ډونات د پخولو لپاره دا قالبونه ډېر حتمي دي چې تاسې باید حتما ولرئ په کورونو کې. دا په بازار کې ډېر ساده تاسو پیدا کولی شئ هر شي پرې، ولې که احیانا دغه آخرنی سایز لږ څه غټ وی نو دا به ډېر ښه کارآمده وه، ولې بیا هم د ډونات په پخولو کې موږ یې ډېر څخه استفاده کوو. راځو نو خپله د ډونات په پخولو باندې شروع کوو. زغله مو رااخلو، تر ډېره پورې کوشش کوو په لاس سره یې جوړ کړو او باید کوشش وکړو چې ټول یو اندازه راسي، ولې ګرده. په دغه رقم سره مونږ ډېر په احتیاط د خپل زغاله چې ده د ګردوو. اندازه یې نو ستاسې دلخواه چې څومره یې غټوئ، ولې له حده یې ډېر مه غټوئ چې بیا مناسبه نه ده. نو په دغه اندازه داسې ټول کوشش کوو چې ګردې کړو. اوس نو البته دغه واړه سایز نه استفاده کوو. په دې رقم دا را اخلم په ډېر احتیاط او امانت په دې پتناسه کې به کېږدم چې بیا یې په همدې رقم سره نور ټول جوړوو. ګرمونو کله چې مونږ د ډونات یا منجله پخوو، غوړي په اول کې لږ څه ګرموو، سره کوو او بیا د ګاز حرارت مو ډېر زر ټیټوو. په دغه رقم سره مونږ پخوو، ولې احتیاط باید وکړو چې ښه یې واړوو راواړوو او ښه د غوړیو په منځ کې پوخ کړو تر څو چې نو کوشش باید وکړو چې د غوړیو په منځ کې ښه پوخ یې کړو تر څو منځ یې خام پاتې نه شي. قدرمن لیدونکو دا هم دونات یا هم منجله چې د کلچې مو هم دا د پخې شولې. نو انشاءالله چې تاسې هم طریقه زده کړې اوسئ او هم مو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي. ګلونو لیدونکو بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم په پوره مینې سره او زموږ د موسی جان شپږ میاشتنۍ کلیزه دی بیا هم موږ ته هم تاسو ته مبارک وي او د هوره جان شوخي دی هم پکې وي. نو ماشومان دي دا خبرې خو پکې راځي. هیله مند یم چې ویډیو درته د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي او
دلته جالبه تمامه شوي اوسي. لکه څنګه چې مې ویل چې په خپرونه کې ځانګړي میلمانه لرم. البته د پلار جان ځای مې د خالي وي، هغوی نو تصادفاً په نننۍ ورځ باندې وطن ته تللي ول او مورجکه مې په کور کې وه. نو مورکه مې هغه څوک ده چې د موسی جان دویمه مور هم ده. ډېری کله چې زه نه اوسم یا دفتر ته ځم او یا هم بوخته اوسم نو واقعا مور مې زما په ځای د موسی جان ته، یعنې زه خو غټه کړې یم، غټه کړې اوس د ما ماشوم غټوي. نو زه ورته وایم چې حق دې راوبخي هم ما ته هم موسی جان ته هم د هوره جان باندې او هم په موسی جان باندې واقعا زه زیات زحمتونه له ما سره ویني، البته لیدلي نه دي. نو قیجان هم ښه راغلاست، وایم تر اوسه یې ویډیو اخیستله او مورجان ته مې هم، نو مورجان مې مشه دی، اول به مورجان ته وار ورکړم. مورکې ښه راغلاست. مننه، ډېره مبارک وي د موسی جان شپږ میاشتنۍ کور بدن خیر اوسې مورجانه او قیجان خسته نباشي. لیدونکو دغه کوم بګراوند چې تاسې وینئ او دا کوم میز چې تاسې وینئ، یعنې تقریبا ډېر زیات قیجان پکې زحمت ویستلی او ډېر زیات ما سره یې همکاري وکړله او دا یې تیار کړله. نو واقعا ډېر زیات به ستړی سوی هم وي. سلام دوستانو، خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ. زموږ د موسی جان شپږ میاشتنۍ پوره شو لکه موږ ورته تجدید کړو، شپږ میاشتنۍ شو. خدای دې ورته اوږد عمر ورکړي او موفق اوسي. نو تاسو هم کولی شئ دا ځانګړي مراسمونه تجلیل کړئ. مثلا دا یو کیک به موږ بیرون نه راوړي، نو دا کلچې، پیزا، دا نور شیزونه ټول دغسې دي او خپل هم تیار کړي دي. نو دومره مصرف نه لري، دا یو یادګار پاتې کېږي او تاسو کولی شئ چې تاسو هم تجلیل کړئ او ماشومانو ته چې آموخته شي. موږ هورې ته تجلیلو همیشه، خو اوس فلحال لپاره داسې دی نه پوهېږم. خپل سالګره کې هلته د پټاقي دا شیزونه ډېر زیات وو، نو وډار شو. اوس همیشه کیک چې ورته اخلو د هماغه ډار یې هغې کې دی، ذهن کې دی چې والا بیا به دلته پټاقي یا څه هغوی، نو هغې له خاطره نو موږ هم شروع کړو تجلیل باندې. او بل نن ورځ مطمئن یم چې د موسی جان سره به شاید ډېر نور ګلالي ماشومان هم وي چې هغه به هم شپږ میاشتنې شوي اوسي. موږ هم د موسی جان سره یو ځای ستاسې ټولو ګلونو قندولک ماشومانو ته د دغې ښکلې ورځې مبارکي وایو. او واقعا چې ماشومان خو د الله پاک لوی لوی نعمتونه دي او هغه کسان چې ماشومان لري، زه لکه یوه خور له تاسو څخه ټول نه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو په قدر باندې پوه سئ او کوشش وکړئ چې ښه تربیه ورکړئ، سالمه تربیه ورکړئ. همیشه حداقل تر هغه حده چې کولی سئ کوشش وکړئ هغه څه چې د هغوی غوښتنې دي ورته پوره یې کړو. او د دغې لمانځنې په هکله هم ووایم لیدونکو، زه مطمئن یم چې ډېری هېوادوال به مو سره موافقه اوسي. مثلا کله چې مونږ له خپل مور و پلار څخه غوښتنه ډېره کوو چې مور جانې مثلا زما یو کلنۍ دوه کلنۍ ولې یو عکس نشته، تلیفون خو طبعا چې د ویډیو اخیستل هغه وخت امکانات نه ول، حتی یو عکس هم نه. نو حتما زموږ مور پلار، زه مطمئن یم ډېری مور پلار به دغه ځواب ورکوي چې هغه وخت امکانات د دې نه وه، کمرې، تلیفون، د هر څه ته لاسرسی دومره نه وه د هغه لپاره. ولې نن داسې یو زمانه ده چې تلیفون، انټرنټ، د هر څه شته، کمرې. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به زموږ او ستاسې دغه قندولک و ګلالي ماشومان چې غټان کېږي، دوی به وایي چې ولې تاسې موږ ته دغسې یو یادګاري او څه پرې نه ښودل. نو د هغه لپاره موږ هڅه کوو همیشه چې د موسی جان، د هوره جانې هغه کومې ورځې چې واقعا موږ ته ډېر ارزښت لري او د دوی په ژوند کې هم باید هغه بار بار ورته تجدید کړي. نو یو ساده او کوچنۍ لمانځنه ورنه کوو. خو نن زه ډېره خوشحاله یم چې زموږ په دغه خوښۍ کې تاسې هم له موږ سره شریک یئ او د موسی جان په دغه شپږ میاشتنیتوب لمانځنه کې تاسې هم له موږ سره ګډون کړی دی. خیر که کیک تاسو ته نه دی رسېږي لیدلی، خو یې موږ به بیا قصه وکړو چې څنګه خوندور وکړو. نو ایدل بار چې ماشومان نارامه نه سي، نو ماشومان هم کله چې کیک ویني، دا اوس ګورئ هوره داسې حالت لري چې یعنې پلار یې ولې موسی اخیستی دی. نو ماشومان نارامه کېږي، موږ به هم ستاسو په اجازه دغه کیک قطع کړو او بیا هم ټولو ماشومانو ته زه مبارکي وایم او په ګډه سره راځئ چې دعا وکړو هر هغه کورنۍ چې نوی واده یې کړی یا هم ډېر کلونه کېږي چې واده یې کړی، ولې د ماشومانو له نعمت څخه بې برخې دي. الله پاک دې په خیر سره ټولو ته
د خوښۍ او د خیر ماشوم ورکړي، ځکه چې زما مخکینی ویډیوګانو کې هم ډېری ورونو حتی خویندو کمنټونه کړي وو چې اسناد جانې موږ ته هم دعا وکړه. نو دعا کوو. زه نن واقعا خوشحاله یم د خپل ماشوم لپاره او زه مطمئنه یم په هغه وخت کې چې د الله پاک بنده خوشحاله اوسي او ځینې وخت هم خدای مو کړه خفه اوسي، نو د الله پاک په دربار کې دعا قبلېږي. زه نن ټولو ګلونو خویندو ورونو ته دعا کوم چې تاسو هم په خیر سره د الله پاک له دغه نعمت څخه برخمن شئ. نو خیجم که خوښه دې وي شمونه به ولګوو. پوره جان چک چک وکړه. چک چک لیدونکو تاسو وینئ چې پوره جان دا اوس هم ډارېږي او د همغه لپاره خیر چی نه دي څه دي خو ولې دا زموږ خپله اشتباه وه چې د پوره جانې په لومړنۍ کلیزه کې موږ هغه غټ اوږده اوږده شمونه ورته راوړي ولې نو هماغه وه چې پوره جانه ډېره زیاته ډاره شوې وه. اوس موږ موسی جان ته دا وړکی راوړ. موسی آفرین. رسه بغل ته مې رسه بغل ممی بغل ته رسه. آفرین. نیکیگی دوستانو د شام چې دی هغه پلاستیکي دی پاسارې جوړېږي نه. چک چک هلته پلر سره ودرېږه خیر. آفرین. خیر د موسی جان په نمایندګۍ مشره خورسته پوره جان به یې ورته کته کړي یوازې د موسی لاس ورته وړاندې کړم چې آخ شکر. آفرین. موسی جان په خپلې نیا په خپلې بیبي باندې میان دی. دې ته نو هېڅ شی هم خوند نه ورکوي، یوازې همدا بیبي جان ته یې وګوري همدا ورته هر څه ده. او د ټولو نه یو ښه خبر دا ده چې په لومړي ځل موسی جان نو نور نو دې یعنې کولی سي چې کیک نوشي جان کړي او زه به هم ډېر کم کیک ورکړم چې خوله یې خوږه سي. او ځکه چې دغه لمانځنه موږ د موسی جان لپاره نیول د څو ځلې نورې هم چې ما موسی جان ته لمانځنه وکړله نو دا خپله پکې بې برخې وه. اول هوره جانې ته ورکړه قیس جان چې لږ زړه ټول سي د کیک مزه وګوري چې آفرین او ستونه یې خوږېږي لږ لږ. آفرین. موسو ته ورکړې موسو پاپا جان ته یې ورکړه چې هوره جان بیبي جان ته یې ورکړه. نه نوبت دی یه وری باید دای اخری وری باید پدر اخری نور فکر حق نخوارم خوارم نه خودش خپله اخری ماکن بگید. آفرین. مننه به هوره جان بتو خیلی نمیدیگی که طول کیک هم ورته ورکو بیا هم مثل موسی جان هم اخری. کیک بخواه چه؟ نامخدا مبارک دیوی دا د موسی جان هم په لومړي ځل خوړم ورکړله او هغه هم شیریني. قدرمنو لیدونکو هیله مند یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي او ځای لري چې د یوې خبرې یادونه وکړم. تاسو به هم زما هر کسان چې لیدلي دي هغوی به شاهد اوسي او هر کسان چې نه لیدلي کولی شئ زما یوټیوب چینل کې نورې ویډیوګانې هم وګورئ چې ما د موسی جان څلوېښتې همدارنګه شوشش 2 میاشتنیتوب 3 میاشتنیتوب دا مې ټوله همداسې ورته لمانځلي ول او یوه ویډیو مې چمتو کړې وه. ولې د موسی جان 4 میاشتنیتوب او 5 میاشتنیتوب ما ورته ونه لمانځئ دې لپاره چې ځینې لاملونو شتون درلود، ځینې دلایل وه. مثلا دغه ټول څخه یو عمده دلیل دا و چې زه کله چې موسی جان 4 میاشتې شو بیا تر 5مې میاشتې نږدې نو متاسفانه په هرات ولایت کې چې کومه پیښه رامنځته شوله د هغه لپاره هم یعنې کله چې یو مناسبت کې حتما زړه ډېر مهمه دی چې زړه خوشحاله اوسي ورته. ولې ما نشوی کولی چې رویارویي زه واخلم یو کیک یا هر رقم مناسبت چې اوسي ولې زړه مې خفه او زښته زیات
او په دې باندې هم بوخت چې څنګه کولی چې د خپلو هراتي هیوادوالو سره همکاري وکړو. نو د همغه لپاره ما د موسی جان 4 میاشتنیتوب او 15 میاشتنیتوب ونه لمانځه. بیا مې نو ټول یو ځای کړل، په 6 میاشتنیتوب کې مې ورته یو ځای ولمانځله. نو بیا هم وایم چې تاسو هم کولی شئ د خپلو ګلونو ماشومانو لپاره داسې کوچنۍ لمانځنې د ډېرو خوښیو لامل کېږي، په ژوند کې خوښي رامنځته کوي. مثلا کولی شئ چې د کورنۍ نورو غړو ته د هغوی کلیزې ولمانځئ، د هغوی فراغت ولمانځئ، بیا یو هر څه چې وسي، یعنې کولی شئ بهانې ډېرې دي چې د دې لپاره چې موږ خپل ژوند خوښ تېر کړو او خپل ځان ته او خپلې کورنۍ ته خپل چار چاپېریال ته خوښي وربښو. د ماشومانو غږونه ډېر دي، نو زه به هم ویډیو په همدې ځای پای ته ورسوم. تاسو هم په خپلې بزرګوارۍ سره وبښئ که چیرې لږ څه د ماشومانو غږ په ویډیو کې ډېر راغلی اوسي. ځانګړې مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. مخکې تر مخکې له ښکلو کومنټونو نه مو ځانګړې مننه ده چې ویډیو له خپلو دوستانو سره شریکوئ، خو بیخي ډېره مننه. نو هیلهمند یم چې هر چیرې چې یاستئ خوښ، خوشحاله او خندانه اوسئ. او یوه کوچنۍ هیله لرم چې زما ماشومان سره له خپلو قدرمنو ګلالیو قندولکو ماشومانو په دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله پاک دې هدایت د نیکو ورته وکړي او صحتمندۍ باندې دې د اوږد عمر څښتنان سي. نو تر بلې ویډیو چې بیا هم هڅه به کوم یو ښکلی ویډیو تاسو ته چمتو کړم. تاسې ټول په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه، خوښ، خوشحاله، خندانه اوسئ او همیشه مو په شونډو خندا خوره اوسه. خدای په امان.